क्यों ऐसे नाराज हो? मैं से पूरी जैसा लग रहे हो यार भाईजान خبري شو تملاسته وباقي دته وګوره او زه خپل حل نه هم په الحال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو ملګری ایاز خان او څنګه تاسو ته معلومه وا چې دوه ویلاګي مونږ مخکې اپلوډ کړی وی یو د قطر نه مکه مکرمه ته او بل د مکه مکرمه نه ابخا ته په لار چې مونږ څومره سفر کړو نه غټول مونږه د ویلاګ په شکل کې تاسو ته وړاندې کړو د غزي ویزټونه مو تاسو ته کړو خو نه ویلاګ چې کوم دینو دا زمونږه د ابخا په هاي سټي کې دی د دې ځای چې څومره مزیدار ځایونه دي په دې ویډیو کې به ته مونږ خایو نو مهرباني وکړئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او ځان سره چینل سبسکرایب کړئ او په دې بورډ چې سری کړی دی لا تخپی ته دې څه مطلب دی کو پوي سو پوي شوی کنه نو ای لازم کمنټ وکړئ او باقي ملګرو ته زموږ درخواست چې مهرباني وکړئ چرته ځای ما دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ مونږ په ډېر خواري کړې ده او تاسو سره سپورټ ضرورت دی دا ابها ده او ماشاءالله د پاکستان غونډه ده شنه بوټي دي مزیدار ماحول دی انجوای وکړئ ګوره ورته ها ماشاءالله سړی واده وکړي او ښځه بچي ټول دلته راولي او په دې ټایم کې مونږ پېټرول پمپ ته ودرېدو پېټرول مو واچولو او د هغې نه بعد مو چای راواخیسته ځان له دې خو کاپیچینو کافي او کاوا او پلانکېټ نه ما کړک چای وڅښله او واپس روان شولو وځو هاي سټي ته ابها هاي سټي ماشاءالله دا ځای کو څوک پیژنې نو لازم کمنټ کې ووایئ صحیح ده دا کم یو راوند اباوټ دی سعودي والے ته درخواست دی چې دا ځایونه تاسو لیدلی دي او که نه مهرباني وکړئ ویډیو به تر اخره پورې ګورئ بار ته ودره زموږ دا درخواست دی مهرباني کوئ صحیح ده ای ښې مړه جار شمه یاره د سعودي عرب نه والله چې سو ګایز ټوپاینلی موږ راورسېدو ابها هاي سټي ته بس اوس دې کې بره ځای دی ورخیږو ورته بایجان دی بلوچ دی بشیر دی او میا صاحب دی او زیشان بنگش دی روان شولو برګورې ډیر مزیدار ځای دی په ابها کې ټول نه بهترین او ډیر وی آی پی ځای چینل سبسکرایب کړئ ځان سره یلکانو دا دی د سعودي عرب چې کوم بچایان تیر شوي دي زه پکې دومره څوک نه پیژنم خو تاسو څوک پیژنئ نو بس په دې هم تبصره وکړئ کمنټ کې صحیح ده دا ملګري مې دي قطر نه راغلي دي ښه جي ښه او سپیشل ما دپاره راغلي دي الله دې خوشحاله دا مو دلته راوځو دلته کې دا زموږ پلازه ده او دا مو اوس نوی دوکان خلاص کړی دا پلازې په نه لوبشي نو ډېر ښایسته ځای دی ملګرو راشئ انجوای وکړئ ډېر زبردست ځای دی ډېر ایول ریلیکسینګ دپاره فیملي راولئ بچي راولئ دنیا نه خوند واخلئ پاتې دنیا ده د زیشان بنگش دا خبره خو به تاسو اورېدلې هغه وایي چې د ژوند نه مزې واخلې د کورونو نه بهر روزې خو چې د کور نه بهر روزې د سړي پیسې لګي او پیسې موږ سره شته دي نه ماشاءالله وګورئ دا ابها هاي سټي د ټول نه بره ځای دی وګورئ ویو چیک کې قربان ویو ماشاءالله سبحان الله آی هاي مام ځان دې سکرین ته راوستلو مې بس اوس پر ځان لږه ویډیو وکړو ښکلی ښکارم دا پکې بیا بل ځای کې ته رالو دې ته وګورئ ښکته څومره آبادي ښکاري څومره مزه کوي ای کاش چې دلته کې زما ښځه او بچي وي مړه بس هغه مه کوه یاره د دې نه بعد موږ روان شو غرونو طرف ته او د قطر نه ورې خاص راغلی م دی چې زموږ د پاکستان مینه ماته شي خو په لاره باندې دا قسم بوټي موږ ولیدو نو ماته ویډیو کړله کوم ملګرو تاسو پیژنئ چې د دې بوټي څه نوم دی نو موږ ته کمنټ کې لازم ووایئ صحیح ده او ګورئ مخکې ماشاءالله سمه چترال دی سوات دی ډېر دی باجوړ دی هغې په شانې لاګي د بایجان ته وګورئ ښه مسته کاوه یې لاسو کې نیولې ده او د ژوند نه مزې اخلي دا زموږ لیکزري ګاډی جي بلوچ ورته ناست دی او ښه په هاي سپیډ کې ځکه چې د غرونو علاقه وه مونږ ورته بلوچ کېنولو دا غټ کې لاړې دی ماشاءالله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو بس دعا کوئ دا څه لږه غونته تنازعه وه په دې ځمکه باندې نو موږ راغلي یو قبضې دپاره وره مو مورچه اخیستې ده ټیکټر لګیا دی او موږ بره مورچه کې یو دا چې کوم زمونږ صاحبان دي زیشان بھیا جی احتیاط کرو हाँ गिर चाफेरा गोरा नहीं बस ये कब्जा किया हुआ है इंशाल्लाह हमारा दादा का जमीन हाय हाय इस पे भी हम ट्रैक्टर को लगाया और मियां साहब का जो है ना दोस्त है उसको महीने का सैलरी भी पूरा
د دې نه بعد واپس غرونو کې کېناستو. دا پینترا خو به تاسو اورېدل داسې موږ دروغ ویلو او روان شو ښه په بره باندې، ځکه چې بره موږ ته ډېر غټ مزل پاتې و. دغې وریځو له به موږ ځان رسو چې دا وریځ دغه شان زموږ د لاندې او موږ باندې ته ځان له تصویران او پیکچرې واخلو. د یو ځای کې موږ لږ بیک واغستو، غلط شوي وو. ماشاءالله وګورئ که نه تاسو دې ته یاره څومره زړه راښکونکي منظرونه دي. والله دا اوس موږ ښه په بره روان یو. دغې موږ وایو چې یاره دا وریځ زموږ نه داسې ښکته پاتې شي، موږ بره یو. ګوره ورته ها او راورسېدو له خیره سره. وګورئ ماشاءالله. ای هی کو دې د څوک راغلی نو هغوی لازم کمنټ کې ووایي چې موږ راغلي یو. صحیح ده. او که څوک نه راغلی که نه نو بس پیسې راجمع کړو راشئ دلته، دومره خرچه پې نه راځي. بیا مې پکې ځان راوستو لکه د مار او بیا روان شو. صبر وکړه چې اوس کوم طرف ته ځو یاره؟ چېرته هم نه ځو، همدلته به ګرځو. دې شنو شنو بوټو کې او دې غرونو کې به ګرځو، ځکه چې دا بلا ځای دې مړه سمې د غونډ کتر عمره خو صرف افخا ده. ګوره ورته ماشاءالله ټول وایي. صحیح ده چې ګاډی مو د نظره نه شي. های های لایک کمنټ ویډیو شیر ملګرو سره او باقي انجوای کوئ. صحیح ده. که څوک راتلی نه شي نو دا ویډیو وګورئ نو بس دا داسې شوه چې لکه تاسو ورته راغلی ها. او ما ته ښه کنفرم پته ده چې ستاسو به دا سوال په ذهن کې راځي چې ایاز به تو ولې په دې لګزیس کې نه ناستو. نو قربان شم زه پکې ناست وم، ما خو په دې وجه باندې دې راکوشم او کروله کې کېناستم که نه چې ما زه د وروستو نه دې ښه مزېداره ویډیو د ښه مزېداره ویو راولم. صحیح ده. او دا کرولم غوره 22 ماډل واسه انګ پیچه کرولم نه وه. باقي انجوای کوئ، انجوای صرف ځایونو ته ګورئ ها. ماین کول مه کوئ که نه ها. او لکه د مار ماشاءالله. چسکو پسکو سر به مو نه خوږوم، خو لکه دا یو قسم ځناور چې کوم دی نو دا په سعودي عرب کې ډېر زیات دي. څه ته چې ویلی شي شادوګانې. نو راځئ چې شادوګانو وزټ درته مو وکړو ښه. خو چې د ګاډي نه راکوشو بایجان او خوراکۍ ورته راوغورځوله، بس دا ټول راجمع شول. دا به ویلې چې په سترګو یې نه دي لیدلي. ای یې ګوره ورته ښه. ای مه کوه مه کوه، زه دې په خپل ځاني والله چې یارېدم او دې ته نه یارېدل ماشاءالله. ګورې ښه میا صاحب راواغستو بوتل چې څنګه یې ورکړو نو بس شادو په خوله راواړولو. ډېر عجز مخلوق دی ها. ویو چیک کې یو ځل بیا الله مو ته راوله قربان. او زه پکې یو ځل بیا خپل ځان راولم، د خپل مشاهده به هم په دې تاسو باندې وګورم. خو ماشاءالله به راته مو وایي او دا چینل به هم ځان سره سبسکرایب کوئ، دا ویډیو هم ځان سره شیر کوئ. الله شاتو له رالو بیا د دې نه بعد بایجان ځان له شات واغېستلم. ما پکې مې یو ګوته دغه ځای وڅکله د شاتو، ډېره غټه مزه یې کوله. دا اوریجنل شات دي جي. او قدرمندو دا د خاورو لوښي دي او په دې کې خوراک کول غواړي د ثواب کار دی. صحیح ده. تاسو به اورېدلي د مشرانو نه. یو چینک مو دې ځای کې واغېستلو، موږ ویلې چېرته بره وروخیجو یخني ځان له پکې چای پخوه. ماشاءالله بایجان ته مې راشه چې یو کلیپ ته ریکارډ کړم. او ملګرو دا د نننۍ ورځې ویلاګ او په نیکس ویلاګ کې به انشاءالله موږ په ابخا کې د میانو ښکار کوو. چېرته ځې موږ سره به اوسېږئ. دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خیر په خیر خیر علي دې پکې راوله دې صاحب دې ملګرو د میانو ښکار روان شو نو چېرته ځې موږ سره اوسېږئ انشاءالله. دا کس مو ډېر په زوره ځان سره روان کړی. مې راشي دا مو پکې نه وای